د خلقو مزاج ز تاسو ته خیر په یو ځای کې لرګی خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخکیو سړی د خزو نه مخکیو هر مراد پیاسي لیږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړه سو په دیګونه پخاو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځان ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط داسې را مشهور شوي نه دلته یو دوه ډمان چا مړ کړي دوپړو باجو سره ډمې سره تریو چلته مړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نه رااله بچی مې نکیږي جوړه شهیدانو ته راغلي دا تلی صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شول هغه سړی وي خوب مې ولید چې خلکو نه ډېر تنګم او دې ځای نه مې وباسئ بل چرته مې یوسئ خلکو یې راوي که نه ټوله دنیا راله چې مونږ یې وګورو چې دا څنګه به وي خو چې راوي وي نو دغسې لرګی په قبر کې پروت وی ویل دا ډانګ بابا یې ورته ځکه وی دا مې ستاسو ایمان درته ښودو کوره مران شه خدای نه پیژنئ رسول نه پیژنئ که الله الله درته څوک ووایي ورمنډه کوئ نه خو د ډانګ بابا نوم هم اورېدلی نه چې ښځې او نر ورته راخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پېښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی هم اوس ورځو کې دی راغلی او د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړولو نو هغه غرمه وه زه مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے تے وقت گل کر سی نو ما ته چې اسی بھی کھانے آنا مالاو نو مونږ خو اپریدي یو زمونږ ښځې اپریدی دي نو زمونږ روټۍ دومره دومره وي